خوږو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. ولسمشر غني د اسیا زړه کنفرانس کې د ګډون په موخه نن سهار تاجکستان ته ولاړ او هلته ورته یاد هیواد ملي پوهنتون افتخاري ډاکټورا ورکړه. د ولسمشري له پای ته رسېدو وروسته د ښوونکي په توګه خپل مسؤلیت ته دوام ورکوم ترڅو د هیواد بچیانو ته د وطن جوړونې فکر وي. ولسمشر غني همداراز له ولسمشر امام علي سره وکتل. له ارګ څخه په خپره شوې خپرپانه کې راغلی چې ولسمشر غني له خپل تاجکستاني سیال سره په دې لیدنه کې په سیاسي، امنیتي، ترانسپورتي، ترانزیتي، انرژي او فرهنګي برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړ. نوموړي به سبا ته د اسیا زړه کنفرانس کې وینا وکړي. مارشال دوستم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره د ترکیې په انقره ښار کې ولیدل. په دغه لیدنه کې د دواړو لورو د افغان سولې پروسې او د ترکیې ناستې په اړه خپل نظریات سره شریک کړل. یو شمېر وکیلان وایي الیپور قاتل دی، ژر دی د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي چې د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې فعال غیر مسؤل وسلوالو الیپور باید ونیول شي او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی شاپور حسنزی ویلي چې هیڅ دولتي چارواکی ان ولسمشر غني لا د الیپور د بخښلو حق نه لري، ځکه د ده په وینا الیپور د ملي امنیتي ځواکونو قاتل دی، خیانت یې کړی دی او باید اعدام شي. په ورته وخت کې د پکتیا خلکو استازی نادر خان کټوازی هم ویلي چې الیپور یو قاتل او بدمعاش دی. خلکو ته پکار ده چې وینیسي او د قانون په رڼا کې چلند ورسره وشي. بلخوا د الیپور ملاتړي مهدي راسخ بیا ولسمشر او حکومتي چارواکي ملامت بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غني وروستۍ ورځې دی له همدې امله هڅه کوي خلک په خپلو کې سره واچوي. محسن داور وایي پاکستان په سیمه کې شر خوښونکی هیواد دی او غواړي چې ګاونډي هیوادونه کې جګړه توندې او ځان له همدې لارې په سیمه کې مخکې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داور ویلي چې پاکستان جنگي پروژې اخلي او د ډالرو په زور د لر او بر افغان په خاوره کې جګړه کوي. نوموړي طالبانو ته په اشارې ویلي چې پاکستان ځینې جنگي ډلې روزلي او هڅه کوي د څو پیسو په مقابل کې په افغان خاوره کې جګړه تونده وساتي. هغه په جاني خیلو لاریون ته د وینا پر مهال ویلي چې د شهیدانو وینې به رنګ راوړي او د لر او بر افغان خاوره به د پاکستان له شره خلاصیږي. دا وړ پښتانه له جګړو لرې خلک بللي، خو زیاته کړې ده چې دوی هیڅ وخت د ظلم پر وړاندې چپ نشي پاتې کېدلی. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په تاجکستان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلي او پر دوه اړخیزو اړیکو، سولې او سوداګرۍ یې خبرې کړې دي. افغان ځواکونو د هلمند په دوه ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 10 طالبان وژلي دي. د هیواد په جنوب کې د اتل قل اردو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد شمېر طالبان هغه مهال ووژل شول چې د افغان ځواکونو پر موټریز کاروان یې برید وکړ. د خبرپاڼې په حواله د ملي اردو ځواکونو هلته د چانیز عملیاتو پر پایه ګڼ شمېر ماینونه هم کشف او له منځه وړي چې د طالبانو لخوا د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په موخه ځای پر ځای شوي وو. 13 بجې بلوچ مجاهدینو ځواکونو د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ تربت سیمې د سلاله بازار شهیدا یحیی چوک کې د پاکستانی پولیس پر پوسټه د لاسي بم برید ترسره کړی. د یادې ډلې ویان میجر ګوهرا بلوچ صهیون نیوز ته په رالیږلي خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی د مجاهدینو له لوري په دې برید کې 2 پاکستانی اشغالګر پولیس وژل شوي او یو بل یې سخت ټپي شوی دی. ګوهرا همداشان زیاته کړې چې په دې پیښه کې یو ملکي وګړی هم ژوبل شوی چې د دوی د ژوبل شوي کس له کورنۍ بخښنه هم غوښتې او همداشان یې له کلیوالو غوښتي چې د پاکستاني پوځیانو له پوستو او چک پاینټونو فاصله واخلي ترڅو د دوی د جنګیالیو د برید له کبله ژوبل نشي. د اسیا زړه استانبول پروسې ناسته نن د غړو هیوادونو د چارواکو په ګډون پیل شوه. په دې ناسته کې د 50 هیوادونو او سازمانونو استازي د افغان سولې او سیمه ییزې اجماع په تړاو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال میرویس ناب په ناسته کې د سیمې له هیوادونو په هیواد کې د اوربند د پاره هڅو
غوښتنه وکړه. نوموړی وایي د سولې خبرې به هغه وخت اغېزناکې وي چې پایله یې خپلواک یو موټی او د دیموکراتیک افغانستان وي او همداراز پکې د افغانستان د ټولو اقشارو حقونه خوندي وي. دی وایي د افغانستان سوله د سیمه ییزو همکاریو، د سیمه ییزو اتصال او د سیمې اقتصادي پراختیا پیلامه ده. ولسمشر غني وایي د جګړې ډول بدل شوی، په وسلو نه ګټل کیږي. ولسمشر غني د تاجکستان ملي پوهنتون ته په خپله وینا کې وویل چې جګړه نامحدوده شوې او د جنگي او غیر جنگي سیمو ترمنځ سرحد له منځه تللی. هغه وویل افغانستان هره ورځ جګړه تجربه کوي او دغه هیواد تر رغونې لاندې ټول بنسټونه تر بریدونو لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د جګړې ډول بدل شوی، د حل لارې وسلې او مهمات نه دي، نو اړتیا ده چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر نورو لارو چارو فکر وشي. نوموړي دغه راز د خپلو خبرو پر دوام اقلیمي بدلون ته په اشارې ویل چې په جنوبي اسیا کې هوا 2.5 درجې نوره هم ګرمه شي، نو 100 ښارونه به د اوبو بېسارۍ کمښت سره مخ او تر 100 میلیونه وګړي به کډوالۍ ته اړ شي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید جدي وګڼل شي او اړین تدابیر ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان ته په ګډه تللي او چې شرایط برابر شي په ګډه به ترې راوځي. انټوني بلینکن په یو ټلویزیوني مرکه کې ټینګار کړی چې اوس مهال د دوی پام د سولې پر بهیر ورټول دی چې په دې تړاو په ترکیه کې په راتلونکو څو اونیو کې غونډه جوړېدونکې ده. هغه ویلي چې د دې ترڅنګ د افغان کړکېچ د سوله ییزې اواري لپاره به د وروستیو کې نورې هڅې هم چټکې شوي دي. ښاغلي بلینکن د ولسمشر بایډن هغه ټاکنیزې ژمنې پخلی کړی چې ویلي وو د امریکا اوږدمهالې جګړې به ختموي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستنوي. د شمالي کوریا چې د نړۍ په کچه د یو بحث وړ هیوادونو څخه شمیرل کیږي په یو تازه خبردارۍ سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو طرفه پریکړو تورنه کړې. د دې هیواد حکومت ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اړخیزې پریکړې کوي او د یو مستقل هیواد حقونو ته هیڅ درناوی نه کوي. دوی تور پورې کړی چې امنیت شورا ورسره یو طرفه ځي. شمالي کوریا په دې وروستیو کې یو توغندیز ازمویښت ترسره کړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غبرګون سره مخ شو. امنیت شورا وویل د شمالي کوریا له لوري د یو بالستیک توغندي آزمون د دوی له هوکړو او مسودو مخالف کار دی او باید نور یې یاد هیواد د تکرار مخه ونیسي. خو شمالي کوریا د خپلو نورو سرزوریو په دوام بیا هم ویلي چې دا یو مسلم حق دی او کولی سي چې د خپل ځان د دفاع لپاره ډول کړنو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ترڅنګ امریکا هم د شمالي کوریا د کړنې ته غبرګون ښودلی او ویلي د دې هیواد وروستۍ کړنې خصمانه او دوی ته د منلو وړ نه دي. دا وه د نن خبري ټولګه. تر بیا خدای پامان.